د پاکستان سفارت ولې خوشحال سادات نه مني او د امرالله صالح پریکړه ولې رد کړه؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. 2 ورځې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان د ویزو د تنظیم چارې د عامه ساتنې ملي تصدۍ مشر خوشحال سادات ته وسپارلې تر څو په دې برخه کې نظم رامنځته او خلک له تکلیفه خلاص شي. امرالله صالح ویلي و چې د کابل په 14 ځایونو کې به پاسپورټونه راټولیږي او بیا به سفارت ته وړل کیږي او مستقیم به څوک د پاکستان سفارت ته نه ورځي. خو تازه د پاکستان سفارت ویلي چې د ویزو د ویش چارې دوی په خپله ترسره کوي. د پاکستان سفارت د افغان حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت وښود چې د پاکستان ویزو غوښتونکي به نور مستقیم د پاکستان له سفارته د ویزې غوښتنه نه کوي. له یاد سفارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان سفارت او په ښارونو کې ټولې قونسلګرۍ به د پخوا په څېر د ویزو لپاره د پاسپورټونو اخیستلو ته دوام ورکوي او د ټاکلې کړنلارې له مخې په خپله د ویزو لپاره د پاسپورټونو راټولولو او د ویزو د ویش بهیر پر مخ بیایي. په هر حال باور دا دی چې د پاکستان سفارت نه غواړي چې په دغه برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کمیشن کاروي مخه ونیول شي او دوی غواړي همیشه افغانان محتاج وخی او ذلیل کړي. د پاکستان سفارت په دې باور دی چې خوشحال سادات کولای شي چې د ویزو د ویش بهیر منظم کړي. نو ځکه خو د امرالله صالح د پریکړې چې خوشحال سادات دغه مخالفت ښودلی ورسره مخالفت وکړ. په هر حال امرالله صالح بیا تر اوسه د پاکستان د سفارت د اعلامیې په اړه لاس نه دي ویلي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.